د کتاب خبرې د کتاب معرفي او د وروستیو چاپ شوو کتابونو په اړه معلومات. د کتاب خبرې خپرونه کې د کتابونو لیکوالان او ژباړن را سره وي. د دوی ژباړې او پنځونې معرفي کوو او پر لیک لوست بحثونه لرو. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د کتاب خبرې خپرونې مینوالو، السلام علیکم. خوشحاله یم چې د کتاب خبرې لا یوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې موږ هڅه کوو چې د کتاب لیکوال یا ژباړن را سره وي او هغه د خپلې ژباړې یا پنځونې په اړه معلومات درکړي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې د پوهنتونونو محصلین فارغېږي. دوی اړ دي چې د خپلې لیسانس دورې د بشپړولو لپاره مونوګراف ولیکي. په نننۍ خپرونه کې د پوهنتون استاد را سره دی. هغه د مونوګراف د لیکلو په اړه یو کتاب لیکلی دی. په خپرونه کې په هلمند کې د پوهنتون استاد بصیر الحق عادل دی. هغه د مونوګراف د لیکلو په اړه یو کتاب لیکلی دی چې د همدې کتاب په اړه به نن خبرې کوو. عادل صاحب په هلمند کې د هیواد په یوه لرې پراته ولایت کې استاد دی چې واقعا سخته دنده مخته وړي. عادل صاحب سره زموږ خبرې په تلیفون شوي دي ځکه هغه په هلمند کې دی، نو له همدې امله موږ ورسره په تلیفون خبرې کړې دي. عادل صاحب، که مو غږ اورئ په لومړي سر کې راته ووایئ چې مونوګراف لیکنه څه ډول کتاب دی او ولې مو د دې کتاب لیکلو ته زړه ښه کړی دی؟ تر هر څه وړاندې تاسو ته د سپوږمۍ راډیو له لارې ټولو هغو ته چې زموږ اواز اوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. مونوګراف لیکنه او لیکوالي لکه څنګه چې له نومه معلومیږي، په دې کتاب کې که څه موضوعات ډېر دي خو ډېر تمرکز په دغه دوه ډوله موضوعاتو شوی دی چې یو مونوګراف لیکل دي چې د لیسانس دورې په وروستیو کې یو محصل مجبور دی چې یو تحقیقاتي رساله ولیکي د مونوګراف په نوم باندې. د دغې په اړه معلومات ورکول شوي دي. او دوهمه برخه یې لیکوالي ده، دا چې مونوګراف لیکل خپله د لیکوالۍ په چوکاټ کې شامل یو فورم دی. نو ډېری محصلین لیکوالۍ له ډولونو سره یا په اصطلاح په ټوله کې لیکوالۍ سره نابلده دي، لږ معلومات ترلاسه کړي. نو د لیکوالۍ په اړه هم دغه کتاب کې معلومات راغلي دي او تر ډېره پکې زما خپلې تجربې دي او ډېرې ساده لارښوونې مې کړي تر څو هغه مبتدي لیکوال یا هغه لیکوالان چې د لیکوالۍ سره نابلده وي هغوی ترې استفاده وکړي او په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې خپل مونوګراف ولیکي او بشپړ کړي. عادل صاحب، که د کتاب د موضوعاتو په اړه راته ووایئ، څو برخې دی، کومو برخو باندې بحث شوی دی؟ کتاب 130 صفحې دی، فکر کوم هغه صفحې دقیق راته نه معلومي، خو په ټوله کې 15 فصلونه دي چې په لومړي فصل کې د مونوګراف له تعریف یا د مونوګراف له پیژندلو ما راپیل کړی دی چې مونوګراف څه ته ویل کېږي. دغه راز بیا دا چې په لومړیو کې محصل باید د لیکوالۍ سره اشنا شي یا لیکوالي وپېژني، نو ما مستقیما د لیکوالۍ ډولونو باندې پیل کړی دی. لیکوالۍ هغه ډولونه مې ورپېژندلي دي. بیا ورپسې د څېړنې ډولونه، دا چې لیکوالي په دوه ډوله ده، تخلیق دی او تحقیق دی، او مونوګراف لیکل په تحقیق پورې اړه لري. نو بیا به د تحقیق ډولونه هم دوی ته روښانه کړي دي. تحقیق ډولونه د بڼې د شکل له مخې، د موضوع له مخې، دا ټول مې ورته روښانه کړي دي. دغه راز د لیکوال کېدو شرطونه، موږ یو ستونزه لرو له بعده ما دغلته یادونه وکړم چې داسې ذهنیت جوړ دی زموږ په ټولنه کې یا داسې فکر جوړ دی چې لیکوالي کول، شاعري کول، تحقیق او څېړنه کول یوازې د هغو کسانو کار دی چې د ادبیاتو محصلین وي یا ادبیات ویلي وي. خو ولې دا ذهنیت ناسم دی ځکه لیکوالي یو عمومي شی دی. دا یوازې باید هغه چا پورې ونه تړو چې ادبیات یې ویلي. نو مثلا یو انجینر کولی شي ښه لیکوال واوسي، یو ډاکټر کولی شي ښه لیکوال واوسي، دغه رنګې د هرې څانګې یو متخصص کولی شي لیکوال واوسي. نو زه چې خپله په دغه سیپوک کې تدریس کوم د لیکوالۍ په اړه باندې، نو دغه د نورو څانګو محصلین چې وي دوی ډېر نابلده وي د لیکوالۍ سره، بیخي پټ نه شي کولی چې یو مخ لیکل څنګه وکړي. نو په دغه لومړي فصل کې ما دغه د لیکوال کېدو شرطونه، یعنې څنګه څوک کولی شي چې لیکوال شي، په دې اړه باندې مې څه ساده لارښوونې کړلي. دغه راز د لیکوال صفتونه دي، د ښې لیکنې صفتونه دي. دغه راز لیکل څنګه پیل کړو، څه لیکم، ولې لیکم، هغه 15 مشهورې پوښتنې چې دي موږ یې د هر هغه څه چې لیکو تر هغه مخکې به یې له ځانه وکړو. دغه راز د پایلیک یا مونوګراف ارزښت دی چې ولې لیکل کېږي، په
دې اړه مې څه معلومات وړاندې کړي دي. د ترڅنګ موضوع ټاکل چې مهمه پروسه ده په مونوګراف کې. له بعده مرغه موږ په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرو، چیرې وخت وروسته به دې باندې خبرې. یو بل مشکل هم لرو چې تر ډېره پورې په تکراري موضوعاتو باندې بحث دغه راز که موضوع نشو پیدا کولی، لارښود استاد مرسته د پوهنتون د ادارې لخوا موضوع اخیستل، د ماخذ څخه ګټه اخیستل، د څېړنې میتودونه دي، د سرچینو ډولونه دي. په دې بحث کې دا په لومړي فصل کې دي. یا په درېیم فصل کې په درېیم څپرکي کې سندي څېړنه چې خپله مونوګراف په سندي څېړنه کې راځي. دغه راز دغه کتاب چې ما لیکلی سره دی چې محصلینو ته مې لیکلی دی، ولې له بده مرغه زموږ په ډېری پوهنتونو کې محصلین تیار مونوګرافونه پیدا کوي او د دفاع پر مهال یې په جوري هیئت چې دی یا د مونوګراف لپاره چې کومه کمیټه ده هغوی نه پوهېږي دوی محصلینو تیار مونوګراف پیدا کړی وي او تېری کړي. هغه کمیټې ته مې ځینې لارښوونې کړلې چې څنګه کولی شو موږ د تکراري مونوګرافونو مخه ونیسو. دغه راز د پیل خبرې څنګه راځي مونوګراف کې، څه ډول لارښود استاد وټاکو، لارښود استاد څنګه نظر ورکړي. دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات مې پکې راوړي دي. بیا په څلورم فصل کې د مونوګراف لیکلو وروسته بل پړاو شروع کېږي چې هغه د مونوګراف دفاع ده، چې دا هم یوه مهمه پروسه ده په مونوګراف کې او تر ډېره محصلین دې پروسې ته ورخطا وي. په دې اړه مې ځینې لارښوونې کړي دي. دغه راز د کمیټې لخوا د دفاع ارزول اکثره دفاعو کې چې ما ګډون کړی دی ډېر جدي نه نیول کېږي، یا هغه کوم اړخونه چې باید پام کې ونیول شي هغه په پام کې نه نیول کېږي. نو د دفاع ارزولو په اړه مې ځینې لارښوونې کړي دي. بیا په وروستي فصل کې مې په هغه پوهنتون کې چې زه استاد یم د فارغه محصلینو د حقوقو پوهنځي او د ښوونې روزنې پوهنځي د هغه موضوعات چې کار پې شوی دی د هغه نوملړ مې راوړی. دا یوازې د دې پوهنتون لپاره نه بلکې په ټوله کې هغه څوک چې زما کتاب لولي دغه موضوعات کې تر مخ ورشي په دې تحقیق نه کوي ځکه په دې باندې یو کار شوی دی. نو دغه موضوعات مې راوړي. عادل صاحب تاسو مخکې وویل چې په مونوګراف کې مو یو مهم بحث د لیکوالۍ بحث دی چې څنګه لیکوالي پیل کړو او څنګه لیکل پیل کړو. د مونوګراف بنسټ هم په همدې لیکلو باندې ایښی دی چې لیکوالي د زده وي او بیا مونوګراف ولیکي. زموږ ډېری ملګري زما په خپله په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ملګري او همداسې په پوهنتونونو کې ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې لیکوالي څنګه پیل کړو. تاسو ویل چې د لیکوالۍ په اړه مو لارښوونې کړي دي محصلینو ته. که د دې په اړه معلومات ورکړئ هغه کسان چې غواړي لیکوالي پیل کړي خو کولی نه شي، دوی څه وکړي د لیکوالۍ د پیل لپاره؟ ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. لیکوالي یو ډېره اسانه چاره ده، خو فقط لږ ریاضت غواړي یا لږ خواري غواړي. زموږ اکثره محصلین یا اکثره خلک چې لیکوالان دي د لیکوالۍ سره شوقي، دوی ته د لیکوالي کول یو ډېر غټ غر ښکاري. البته د لیکوالۍ پیل چې دا به څنګه زه پیل کړمه، څه شی به ولیکمه، لیکل به څنګه کېږي. خپله زه په دې نظر یم د خپله هغه برخه کې چې د لیکوالۍ په برخه کې کله تدریس کوم یا معلومات ورکوم او زما تجربه ده د لیکوالۍ پیل باید کې په ډېره لوړه کچه ونه کړو چې اکثره محصلین یا اکثر غواړي لیکوالي وکړي. دا ویره ورسره وي چې زه به هغه اصول مراعات نه کوم، یا زما هغه د لیکنې ژبه نه ده زده، لغات مې نه دي زده، ادبي جملې مې نه دي زده، د جملو روډونه مې نه دي زده. یعنې دا اندېښنه او دا تشویش دی لومړیو کې نه کوي. بیخي په لومړیو کې داسې دي چې دغه عادي خبرې چې موږ او تاسې کوو په خپل ژوند کې، په کور کې، په حجره کې د همصنفیانو سره، د باندې د ملګرو سره، دغه خبرې لیکل خپله لیکوالي ده. که موږ له دغې راپیل کوو، مثلا زه سهار له کوره راوځم تر ماسپښینه تر مازدیګره کوم کارونه کوم، دغه کارونه په یو کاغذ باندې لیکل یا د یو راپور په شکل لیکل دا خپله د لیکوالۍ لومړی پیل دی چې موږ یې کوو تر څو هغه زموږ قلم اشنا شي د لیکلو سره. نو دې ترڅنګ ځینې نور کارونه هم ورسره وکړو. مثلا موږ باید یاداشتونه واخلو، زموږ تر سترګو چې کوم موضوعات تېرېږي حتما یو شی په ولیکو. بل هره ورځ لیکل کول، یعنې دا موږ باید په ځان باندې بیخي فرض کړو چې زه به هره ورځ په یو موضوع باندې که نیم مخې که 2 جملې که 10 جملې دا کار به کوم. کله چې دا کار موږ داسې مسلسل وکړو 10 ورځې 20 ورځې یوه میاشت وروسته موږ تاسو وینو چې څومره بدلون راغلی دی په زموږ لیکلو کې، زموږ معلوماتو کې. د دې ترڅنګ بله مهمه خبره د ځینو لیکوالو لیکنې لوستل سره دی چې موږ په لیکوالۍ باندې پیل کوو یا ځان تمرینوو. څنګه د ځینو لیکوالو لیکنې ګورو چې زه خپله ډېر کسانو ته د استاد اسدالله غضنفر د لیکنې توصیه کوم، ځکه دا لیکنې ډېرې ساده دي، ډېرې عام فهمه دي. یعنې دغه ډول لیکنې هم باید موږ ورسره مطالعه کړو، ویلولو. بل زه یو مثال در کوم، یو بېلګه در کوم دې لپاره چې دا موضوع روښانه شي.
مثلا مشهور موضوع زموږ استاد په ټولنه کې د لوړ ولور اخیستل چې د سرداري سیمې خلک بلد دي او ټول په دې عقیده دي چې د لوړ ولور اخیستل یو ناوړه دود دی یا په اصطلاح هغه زوم یا هغه څوک چې په لوړ ولور کې کوجده کړي وي هغه د مشکلاتو سره مخ کوي. دا فرضاً یو موضوع ټاکو موږ د لوړ ولور اخیستو زیانونه دغه سرطان یو موضوع ټاکو موضوع باندې موږ لیکل راپیل کو یا لیکلو کو. لومړی داسې کوو چې موږ تاسې په خپل چاپېریال کې ګورو حتما به زموږ ستاسې بیخي د کورنۍ نه راپیلو چې کورنۍ کې به داسې یو څوک وي چې په لوړ ولور د بېروز کړي څه مشکل سره شوی دی یا دوستانو کې په ملګرو کې حتی په ټولنه کې داسې یو څوک لیدلی چې کوم مشکل سره مخ شوی دی. دغه مشکلات مثلا ښایي هغه په یو ښوونیز مرکز کې وي په پوهنتون کې وي په مکتب کې وي هغه یې پرېښی وي یا بهرنیو هېوادونو ته تللی وي د خپل ولور د ادایي په خاطر د پیسو په خاطر هلته د مشکلاتو سره مخ شوی وي یا ښایي داسې څوک وي چې ژوند یې د لاسه ورکړی وي. دغه ستونزې په اوله کې موږ تاسې راخلو کاغذ باندې ځای په ځای کوو چې دا خپله هغه د موضوع پیل دی. یعنې ساده دغه په شفاهي ډول موږ تاسو ته وایو چې فلانې په لوړ ولور کوجده کړې وه او داسې ولاړې داسې مشکل سره مخ شو. هغه خبرې چې په شفاهي ډول کوو هغه مبتدي لیکوال که دا په کاغذ ولیکي یعنې دا د لپاره یو ښه لیکنه ده یو ښه تمرین دی زما په فکر باندې. بیا وروسته کله چې دی ورو ورو هغه د لیکنې چوکات ته داخلېږي یا مطالعه وکړي وروسته بیا خپله پوهېږي هغه جملې ځان ته پیدا کوي ادبي جملې جوړوي ځکه د نورو لیکوالو څخه دی تقلید کوي د لیکوالۍ د اصولو سره ځان بلدوي. خو په لومړیو کې زما توصیه دا ده او زما فکر دا دی چې دغه ساده خبرې که په کاغذ باندې ولیکو دا د لیکوالۍ ښه فعل دی او خلکو ته دا تجربه ورکوي چې لیکنه همدغسې کې ډېر غټ شی نه دی یا په اصطلاح سخت کار نه دی خو ولې یو شی دی چې تمرین غواړي. که تمرین ونکو داسې په نظریاتو یا د یو چا په لارښوونو باندې لیکوالي نه زده کېږي. لیکوالي یوازینی شی دی چې تمرین غواړي او ریاضت غواړي. استاد غضنفر یو لیکنه مې کتله هغې لیکلي وو وایي زه د پېښور پوهنتون محصل وم ارواښاد حمزه بابا راغی. حمزه بابا نه یو محصل پوښتنه وکړه چې بابا ستاسې د لیکوالۍ ستاسې د شاعرۍ د بري راز په څه کې دی ولې دومره قوي لیکل کوئ دا راته ووایه. نو حمزه بابا ورته ویل چې زه هر ورځ یو شی لیکم که زما خوښه وي که نه وي خوښه که طبیعت مې جوړ وي که نه وي جوړ دا ما په ځان باندې لازم کړله چې هر ورځ یو شی ولیکم بس خوندي کومه. نو دا خپله د دې یو ثبوت دی چې که موږ هر ورځ یو شی ولیکو یو کوچنۍ لیکنه وکړو جملې ولیکو چې موږ په راتلونکي کې ډېر پاخه لیکوالان شو او په دغه برخه کې ډېر ریاضت. عادل صاحب ځینې محصلین په دې باور دي او ځینې ځوانان په دې باور دي چې ګواکې لیکوالي یو فطري شی دی یعنې ځینې کسان فطرتاً لیکوالان دي یا د دوی هغه طرز او د دوی فکر چې دی لیکوالۍ ته جوړ دی. خو په داسې حال کې چې تاسې هم په مخکې په خبرو کې اشاره ورته وکړه چې لیکوالي په تمرین زده کېږي او زه هم په دې باور یم چې لیکوالي فطري شی نه دی. دا سمه ده چې سبکونه او ذوقونه به مختلف وي خو هر سړی لیکوال کېدلی شي په تمرین سره. هغوی ته مو پیغام څه دی چې دغه ذهنیت له ځانه لرې کړي؟ دا بیخي ناسم ذهنیت دی چې لیکوالي فطري ده. دا بیخي یعنې د نه منلو خبره ده. حتی شاعرۍ په اړه هم داسې ویل کېږي یعنې که دغه د لویو لیکوالو خاطرې یو څوک ولولي بیخي د ارواښاد ګلپاچا الفت په اړه ویل کېږي چې د خپله ویل په لومړیو کې چې ما یو شی ولیکي نو زه به دومره کمزوري لیکل به و چې زه به خپل شرمېدم چې دا څوک ونویني یو څوک راپسې ونښلي. حتی دا تمرین ما وکړو چې یو څو میاشتې یا څو کاله وروسته چې مسلسل ما تمرین وکړو نو ما لیکوالي کړه او اوس موږ ته وینو چې په نثر کې فصل موږ ته بیل کوو د هغه نثرونه په پښتو ادب کې لوی نوم لري. نو لیکوالي بیخي په کم وخت کې زده کېږي هغه ابتدایي لیکوالي او بیا هم زه یادونه کوم چې هغه کسان چې د لیکوالۍ شوق لري او لیکوالي ورته غږ ښکاري چې دا به زه څنګه شروع کړم څنګه به پیل کړم. لیکوالي بیخي اسانه چاره ده په اسانۍ زده کېږي. یو څو شیان مهم دي چې مخکې ما یادونه وکړه چې یو تمرین دی یعنې موږ تاسې په ورځ کې د ډېرو موضوعاتو سره مخ کېږو. خپله دغه ټولنیز موضوعات چې موږ تاسې سره مخ کېږو دا به کاغذ ولیکو خپل یو فکر او نظر ورکړو دا خپله لیکوالي ده. مثلا زه په بازار کې تېرېږم یو څوک دی ترافیکي اشارې نه مراعتوي ترافیکي اشاره لګېدل دی ورته موټر نه ترې تېرېږدي
زه په دې باندې لیکل کوم چې ولې لامل څه دی چې زموږ ځینې خلک ترافیکي اشارې نه مراته یا کله چې سور څراغ ولګي د موټر ځینې تیروي دا خپله زه لیکم خپل فکر زه خو یو کما زده کړې کړي نور هېڅ نه هغه مکتب مې ویل دغه پښتو لیکل کولی شم یعنې خپل نظر په دې اړه لیکم چې لامل څه دی نه پوهېږي دغه ترافیکي اشارو رواجول دلته ناوخته شوی دی بل مشکل دی زموږ ښار کوچنی دی یعنې نشو کولی چې ترافیکي اشارو ته ودرېږو ګڼه ګوڼه جوړېږي یعنې خپل یو نظر لیکم دا خپله یو موضوع ده ټولنیزه موضوع ده مثلا یو څوک دی په ښار کې ګرځي په ګڼه ګوڼه کې بې ځایه رنډونه وایي په موټر باندې هارنونه وایي دا خپله یو موضوع ده کار به کوم یعنې موږ تاسې په اوس کې ډېرو موضوعاتو سره مخ کېږو پوهنتون ته محصلین ناوخته راځي دا خپله یو موضوع ده استاد ناوخته راځي دا خپله یو موضوع ده یعنې که موږ تاسې فکر وکړو په خپل چاپېریال کې اوس خو نن سبا رسنۍ کې تعقیب دومره ډېر موضوعات دي چې بیخي زه خپله ما سره موضوعات هېڅ کمی نشته یو وخت زه خپله هم په دې فکر کې وم لیکوالي مې زده وه خو ولې موضوعات راسره نه وو بیا چې کله ما خپل چاپېریال ته فکر وکړو یعنې موضوعات بیخي ډېر دي اوس خپله زه فعلا لس نوي موضوعات لرم چې ما په پلان کې دې کار وکړم او پرې باندې لیکل وکړم او خپاره یې کړم ولې وخت مې نه پیدا کړی نو دا بیخي ناسم ذهنیت دی چې لیکوالي فطري ده لیکوالي فطرین ده لیکوالي کسبېږي لیکوالي زده کېږي لیکوالي بیا هم وایم چې په لومړی کار د لیکوالۍ د زده کړې دپاره ډېر تمرین دی او هره خبره چې موږ تاسې کوو دا باید ولیکو دوهم مطالعه ده چې موږ تاسې د خپل ذوق کتابونو مطالعه کړو یا هغه لیکوالان چې لیکنې عام فهمه وي او موږ ته پکې لارښوونې شوي وي که ما مخکې د استاد غضنفر یادونه وکړه د هغه لیکنې په دې برخه کې ډېر کومک کولی شي د نوي لیکوالانو سره که دا کار وکړو نو انشاءالله هر څوک کولی شي لیکوال شي او بل خبره د ذوق او شوق او علاقې هم ده چې څوک علاقه ولري د لیکوالۍ سره هغه هم کولی شي چې لیکوال شي عادل صاحب د مونوګرافونو په اړه مو بحثونه وکړل تاسو وویل چې مونوګرافونو کې ستونزې شته دي او مونوګرافونو محصلین تر ډېره د چا خبره کاپي کوي او بیا وروسته له هغې نه دفاع کوي یعنې د کاپي مونوګرافونو نه د مونوګرافونو ارزښت څومره دی او محصلینو ته څه پکار دي چې د یو سم مونوګراف د لیکلو لپاره یې وکړي مونوګراف په لیکلو کې یا په ډېری پوهنتونونو کې له بده مرغه په نویو موضوعاتو تحقیق یا څېړنه نه کېږي یا داسې چې تیار مونوګرافونه محصلین پیدا کوي په هغه باندې کار کوي نه پوهنتون په دې باندې سر ګرځوي او نه تر اوسه کوم لایحه ورته جوړه کړله یا کوم اصول ورته ټاکلي تر څو په دې باندې د تکراري مونوګرافونو یا تباه شویو مونوګرافونو مخه ونیسي او دا ډېره جدي ستونزه ده ځکه زه کله کله محصلینو ته وایم چې یو څوک 4 کاله پوهنتون ووایي په یو سیمستر کې تقریبا 110 ساعته درس دی یا دغه کریډټونه دي یعنې تقریبا په ټوله کې موږ 80 مضامین په دغه 4 کاله کې ویو بېلابېل مضامین هر مضمون 40 تر 50 پورې سرلیکونه لري نو دا سره محاسبه کو تقریبا 1.5 سرلیکونه کېږي په دغه 2000 سرلیکونو کې په دغه 4 کاله کې یو محصل دومره وړتیا پیدا نه کړه چې دې کې یو سرلیک خوښ شي او په هغه باندې څېړنه او تحقیق وکړي نو دا د محصل لپاره یو خجالتۍ ځای دی دا د په نه وړتیا باندې دلالت کوي ځکه محصل چې 4 کاله زده کړې وکړي او استادان درس ورته ورکړي بېلابېل سیمینارونه وړاندې کړي دا باید د دومره وړتیا په ځان کې ولري چې لږ د خپل مخ په اړه خو یو 40-50 مخه لیکل وکولی شي د تکراري مونوګرافونو د مخنیوي لپاره ځینې لارښوونې ما کړلي په دغه کتاب کې شته دی چې استادان باید په دې برخه کې ډېر جدیت وکړي په محصلینو ته سیمینارونه ورکړي د محصلینو وړتیاوې راوسپړي دغه د مونوګراف لیکلو د لیکوالۍ وړتیا هر انسان لري خو ولې یو انګېزه ورکول غواړي چې دا انګېزه ورکړي او لیکوالي پیل کړي بله جالبه خبره دا ده چې هغه محصلین چې تیار مونوګرافونه پیدا کوي دا مونوګرافونه غلا کړي راپټ کړي له نورو نه دغه مونوګراف ایډیټول دومره سخت کار دی چې دغومره وخت چې په دغه مصرفېږي او دغه مهارت چې په دغه غلا شوي په باندې لګېږي
په دغه عمر وخت کې 2 نوي مونوګرافونه لیکل کېدلی شي، په 3 نوي موضوعات باندې څېړنه کېدلی شي. ځکه کله محصلین ځکه هغه ایډیټ ډېر سخت کار دی چې د یو بل چا څېړنه ته ایډیټ وکړي او ځینې شیان یې بدلې رابدلې خپل نوم ورچي اصلاح کړي. دغه ډېر سرګرداني جوړوي، عام محصل ته سرګرداني جوړوي، هم د دفاع پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ یعنې هر څوک پوهېږي چې دا مونوګراف خلاص شوی دی یا د بل مونوګراف باندې کار کوي دی. بل هغه استادان چې په دغه برخه کې کار کوي د محصل وړتیا دی ور دي چې ستا محصل ستا په ټولګي کې څومره وړتیا لري، موضوعات ورته په هغه باندې څېړنه وکړي، یعنې بیا د مونوګراف ورته و چې دغه مونوګراف هغه د لیکلو سټایل ورته و چې دا لیکل د محصل لیک د بل چا دي. بله مهمه خبره دلته یو یادونه کوم چې د مونوګراف دپاره موضوع ټاکل د محصل حق دی، یعنې محصل په خپله خوښه باید موضوع وټاکي او د دې دلیل دا ده چې محصل خپلې وړتیا ته ګوري، خپلو امکاناتو ته ګوري، خپل ذوق ته ګوري، د دغه شیانو مطابق موضوع ټاکي. یعنې ځینې پوهنتونونه جبرن ځینو محصلینو ته موضوعات ورکوي چې دا د اصولو خلاف کار دی او ناسم کار دی. ځکه که یو محصل ته یو موضوع ورکول شي هغه یې د څېړنې وړتیا ونه لري نو محصل هم د مشکل سره مخ شو، اداره هم ورسره په ستونزو کې راګیر ده. دلته د دې لپاره چې د تکراري مونوګرافونو یا محصلین باید د دې څخه راوګرځول شي چې مونوګرافونه غلا نه کړي. که څه هم د اصولو خلاف کار دی خو اداره باید د موضوعاتو یو نوملړ جوړ کړي. مثلا په یو ټولګي کې 30 محصلین دي، اداره باید 50 موضوعات دوی ته په واک کې ورکړي چې د 50 موضوعات تاسې ځان ته موضوعات خوښ کړئ، هر محصل په هغه باندې څېړنه وکړي. یعنې دا هم نوي موضوعات د اصولو سره برابر، دا هم یو کېدلی شي چې باندې موږ دغه تکراري مونوګرافونو مخه ونیسو. نور هم ډېرې لارې چارې شته. بل تاسې ویل د مونوګراف ارزښت یو په دې کې دی چې د ناسپړل شوو موضوعاتو سپړنه په دې باندې کېږي. موږ تاسې په ټولنه کې ډېر موضوعات دي، کله چې محصل د اصولو سره سمه څېړنه کوي، د اصولو سره سم مونوګراف لیکي، نو دی باید د نویو موضوع راواخلي او نوی موضوع داسې موضوع چې په اصطلاح په پردو او په ټوټو کې پیچل شوي وي هغه څخه پرده پورته کړي او ټولنې ته روښانه کړي. یعنې یو ارزښت دا دی. بل ارزښت دا دی چې د محصل اشنا کېدل د لیکوالۍ سره، یعنې محصل د مونوګراف لیکلو پر مهال د لیکوالۍ سره پوره اشنا کېږي، د لیکوالۍ انګېزه اخلي او په راتلونکي کې هم بیا نور کار هم کوي، یعنې نور لیکوالي هم کله چې د لیکنې په تحقیق خوند وشي بیا راتلونکي نور هم مخته ځي. او دا د محصل لپاره د لیکوالۍ هغه لومړۍ تجربه ده. نن سبا خو دا میتودونه داسې جوړ دي چې یعنې محصل چې کله فارغېږي دا باید مکمل لیکوال وي، دا باید تحقیق وکولی شي، یو موضوع باندې کار وکولی شي، چپټر جوړ کړي شي، کتاب جوړ کړی شي. ځکه هغه پخوانی سیستم اوس نه دی، اوس په ټولګي کې سیمینارونه ورکول کېږي محصل ته، عملي کار یعنې ډېر کار محصل کوي. نو تقریبا د لیکوالۍ د اصول سره بیا محصل اشنا وي، خو بیا هم په اصولي ډول تحقیق دا لومړۍ تجربه ده چې محصل کوي. بل ارزښت دا دی چې په دې کې د محصل وړتیا هم سپړل کېږي. مخکې مې یادونه وکړه چې هر څوک د لیکوالۍ کولو وړتیا لري، خو د ځینې وړتیا پټه وي، یوه انګېزه غواړي او ځینې بیا وخت له سره دغه ذوق او علاقه لري چې لیکوالي وکړي. دغه چې خپله معلوم کړي په دغه مونوګراف لیکلو پر مهال د ډېرو محصلینو دغه د لیکوالۍ وړتیا راوسپړل شي او دوی بیا روان شي، یعنې بیا لیکوالي کوي، فقط یوه انګېزه غواړي. ډېره مننه عادل صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زموږ د خپرونې وخت متاسفانه مخ په خلاصېدو دی. په وروستیو شېبو کې مو اورېدونکو ته پیغام څه دی؟ تاسې نن ډېره مننه چې وخت مو راکړو. پیغام مې دا دی چې په دا چې خبره ټوله د مونوګراف او محصل په اړه وه، محصلینو ته بیا هم ستنه کوم وړاندیز ورته کومه چې موږ ډېر نوي موضوعات لرو په هره برخه کې، په هره څانګه کې باید د نویو موضوعاتو باندې کار وکړو چې سبا به دې ټولنې لپاره هم موږ یو کار کړی وي او په لوړو سترګو به د پوهنتون څخه وځو او ځان سره به خجالت نه وي او هم به مو ځان ته خیر رسولی وي او خپله وړتیا به مو راسپړلي وي. یعنې په نوو موضوعاتو باندې کار کول بیخي استاد موږ پوهنتون کې ډېر ادرسونه لرو، لارښود استاد لرو هغه موږ سره کار کوي، مثلا د مونوګراف استاد لرو هغه موږ ته لارښوونه کوي. یعنې کار بیخي استاد زه یم که د مونوګراف لیکلو دپاره 2 میاشتې وخت ورکول شي یا اصول هم دغه دی چې په آخري سمستر کې یا په اووم سمستر کې لیکل کېږي. یعنې که محصل هره ورځ یو ورقه کار وکړي، یو پاڼه تحقیق وکړي، هم په یوه میاشت کې مونوګراف لیکلی شي. یعنې توصیه مې دا ده چې مونوګراف باید خپله ولیکي او خپل تولید باید ولري باندې کار وکړي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه عادل صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. درنه اورېدونکو، نننۍ کتاب خبرې خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې له یو بل لیکوال یا ژباړن سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم، تاسو په یو بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.